تازه نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. ترکیه هم د افغانستان سفارت اسلامي امارت ته سپارلی ده. دا چې دغه سفارت څه ډول اسلامي امارت ته سپارل شوی د ویډیو په تفصیل کې به واورو. له دې څخه وړاندې په ایران کې موجود د افغانستان سفارت هم د ایران لخوا د افغانستان اسلامي امارت ته سپارل شوی وو او طالبان ورته خپل نوی سفیر معرفي کړی وو. په داس حال کې ده چې د مقاومت په نوم د باغیانو هغه ډله چې د تیر جمهوریت د پاتې شون څخه دا غواړي یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي، د ایران دغه پرېکړه یې ننګولې وه. له ایران څخه یې غوښتل چې دغه کار ونه کړي، خو ایران وخت ته اسلامي امارت ته خپل سفارت سپارلی ده. یو معتبرې سرچینې بي بي سي ته ویلي دي چې ټاکلې ده د طالبان حکومت لخوا معرفي شوی ډیپلوماټ ګل محمد زدران استانبول کې د افغانستان کونسلګرۍ کې کار پیل کړي. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ویلي ښاغلی زدران به دم ګړی د کونسلګرۍ کې د یو کارمند په توګه کار پیلوي، خو لرې نه ده چې د کونسلګرۍ سرپرستي هم په غاړه واخلي. نوموړی 6 میاشتې وړاندې د اسلامي امارت د حکومت لخوا معرفي شوی و. د سرچینې په وینا د ترکیې حکومت لخوا منل شوی ده او د ځینو لاملونو له امله یې تر اوسه نه و توانېدلی چې د ترکیې کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې کار پیل کړي. همداراز دا هم ویل شوي چې په استانبول کې د افغانستان کونسلګرۍ 3 ډیپلوماټان د اسلامي امارت په غوښتنه له دغه کونسلګرۍ څخه لرې شوي دي. له دې سره دا یادونه هم شوې ده چې دغه ډیپلوماټانو 3 کلن ماموریت پای ته رسېدلی و. ترکیه او په ځانګړې توګه استانبول کې ګڼ شمېر افغانان ژوند کوي. په دوی کې د جمهوریت د ځینې وخت تښتېدلي لوړپوړي چارواکي هم شته ده چې ځینې یې د مخالفې جبهې د مقاومت په نوم د باغیانو د ډلې څخه دي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو چارسنبالی وزیر ښاغلی امیر خان متقي ترکیې ته د اسلامي امارت د یو پلاوي سره په تیر 2022 مارچ میاشت په لومړۍ نیټه انقرې ته تللی و او د افغانستان سفارت ته هم په هغه وخت کې ورغلی و. هغه مهال د افغانستان کونسلګرۍ چې په ترکیه کې موجوده وه اسلامي امارت ته سپارل شوې وه. په دغه کې له ښاغلي متقي سره د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ښاغلی خیرالله خیرخوا هم هلته تللی و. دې ته په کتو استانبول کې د افغانستان کونسلګرۍ له هیواده بهر د افغانستان په مهمو ډیپلوماټیکو مرکزونو کې ګڼل کیږي. د اسلامي امارت د حکومت له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او پخوا داسې ریپورټونه هم موجود وو چې ترکیه هڅه کوي د افغانستان هوایي ډګرونو په اداره کولو کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو کې تایید شوي چې د ایران حکومت په تهران کې د افغانستان سفارت سرپرستی هم د افغانستان لخوا معرفي شوي نوي ډیپلوماټ ته سپارلې وه. په افغانستان کې د مقاومت په نوم د باغیانو ډلې یو شورا چې د حکومت مخالفه څیرې پکې راغونډې شوي دي په یو اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو حکومت مشروع ګڼلی و او ایران ته یې ویلي و چې د افغانستان سفارت پرېکړه دې بیرته واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی خپله له هیواد څخه تښتېدلي دي. له هغې وروسته چې امریکا له دوی څخه د خپل ملاتړ لاسونه اوچت کړل، دوی له افغانستان څخه وتښتېدل. دوی په خارج کې د عیش و نوش ژوند کوي او یوازې د څو پیسو په بدل کې ځینې نفر پیدا کړي دي چې د هیواد په ځینې شمالي ولایتونو کې تحرکات پیل کړي وو، خو هغه تحرکات په ډیره کلکه توګه وځپل شول او اوس د هغوی نوم او نښان نه ده پاتې او یوازې په فیسبوک او ټویټر او نورو مجازي نړۍ کې دوی ته تبلیغات ورپاتې دي. که څه هم د افغانستان نوی حکومت تر اوسه یو هیواد هم په داسې ډول په رسمیت نه ده پیژندلی چې په ښکاره توګه اعلان وکړي، خو د روسیې، چین، قطر، پاکستان او ترکمنستان په ګډون ځینې نور هیوادونو اسلامي امارت له ورته معرفي شوي نوي ډیپلوماټان په خپلو سفارتونو کې منلي او خپل سفارتونه یې هغوی ته سپارلي دي. یعنی ویلی شو چې اسلامي امارت دغه حکومتونو په غیر مستقیم ډول په رسمیت پیژندلی ده.